فرعون یو کار داو وفرعون ذی الاوتاد او فرعون دا غټو غټو میخونو والا چې چا به فرعون نه منا په دې لاسونو په تخ به سملولا او پاغي باندې به غړ غړ میخونه په لاسونو په خپو باندې ولوال یا به ما من یا به دا میخونه برداشت کې د بی اسیت وی تا ته پته لګي زما د سزا وتوی فرعون زستا بی بی ما ته زما خاونی ما تم د دې خبرې پته لګي چې ته کوم سزاګانې مونږ لرا کې خلق لور کې قربان زما بدنم حاضر دی لکه څنګه چې بی ما شتي قرباني ورکړه نو قربان زما بدنم د الله په مینه قربان دی چې دی ورتوي بس کستوي راشه پته خې سمله و نور فضا خرابيږي راته چې سمې له بی بی آسیا په دې یو لاسې ولا غټ میخ ټک و په دې بل لاسې ټک و په یو خپې ټک و په بل خپې ټک و دا آسان کار نه دی ورته وی بی بی آسیې ته زما بی بی مهرباني وکړه ما ومنه ورته وی مخکې مې مینه کمه وه خو چې دې لاس کې د کله دا میخ راټک و او دې لاس کې خپه کې وی اسمان نندارې را ته خدای ټولې کولو کړي فرشتو ته الله وایي فرشتو ګورې زما په مخلوق کې داسې زنانه شته خاون چې هغه د خدای دعوه کړې ده چې زه خدای یم زنانه د خاون په ناموس نه ده زما په ناموس باندې سزا ته تیاره ده او زما په محبت کې لګیا ده تمام پردی ورته الله جل جلاله کلو کړی دي وتوی فرعون شابه زرکا زرکا وی ولی وی دا الله ملاقات ته بړکی غیب چې رب العالمین سره زر زما ملاقات وشي چا به فرعون استا کار به سزاوي زما به د الله د محبت ناروي ما ته ګورې جی پلاسونو ورته میخونه 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 چې تمام بدن میخونه شه نو دغه دوران کې ورته وی سر دې پاتې دی بس ته مو منه کنه وی فرعون شابه زما په سر میخونه ټکوا والله بچ زه د خدای په مینه باندې ته مال سونه سزا راکې زما لاسونه خپې او تمام بدن د الله په محبت باندې قربان دي ته ماله سزا راکوه او زما د الله مینه نه پرېږدم چې په سر یې ورته کله میخونه ټکوال فرشتو ته الله وایي وګورئ که نه زما په مخلوق کې داسې زنانه بندگان شته خپل خاون فرعون قربان کو زی واغشتم دا په دنیا کې نه دفن کوي فرشتو یوي سه د جنت مزیدار کفنونو کې ان غاړي بل خوابه نه وړي مال جنت ته زر زر راولي زاغي مصیبه زی غستی مزول خپل دیدار ورکوما زول خپل دیدار ورکوما بی بی آسیه مبارکه د فرعون بی بی دا ورب العالمین جل جلاله ورل ایمان ورک د چا سره جنت کې دا د بی بی حوا مبارکی سره اے د چا سره د بی بی مریم مبارکی سره د چا سره د بی بی سارا مبارک کم مقام تو رسیدا په محبت د چا لگ دڑا دخلاص دامن بابائی سے مبارک دربار شریف کی اس پرو سالانہ عرس مبارک پروگرام دلتلال ما دا اللہ دا نوم غشتا با دی بوداگانو پاکی پا ایمان پاس ہے دا اللہ سنے میں مسلکہ میں دیکھو پاکی نو آغازو شو اللہ سنے و سردہ سوچت کدا اللہ دی نوم سارا بیا ما بسکولو بیا راگوی بیا راتو ہوئے بیا باتی مولالوی بیا راتو ہوئے دا اللہ دا مینہ ساجب مینہ دا خواہ اللہ دا دی محبت نہ جدا نکی اللہ دا دی مینہ نہ منگ جدا نکی اللہ
بعض کسانو یو لاس اوچت کو خطبیم کی حرکت نو دا خو لا روجه رستو دا تاسو لاسو خونه د موت دی خدای دی خیر کی لگ بیدار شي که خیری خواه لگ بیدار شي یو روز روجه ګرانې بیا که خیری ته قدر شي بسان دی خواه ځان بیدار که ګوري دا ټول مرګري ځان بیدار کی یو روز یا دو روز ګرانې بیا رستو ډېر اسانه انشاءالله انشاءالله خدای دې په موږ ټولو باندې په ډېره خوشحالۍ راولي الله دې راته اسانه کړي که ګرانه مې خدای دې راته اسانه کړي او الله دې طاقت بدن لرا کړي بس اډوانسو کې درخواست وشو خدای به اسانه راته که خیر انشاءالله انشاءالله MashaAllah, MashaAllah. Allah. خدای دې ټول مرګرو له سره زما ډېر خیرونه جوړو کې ورواچوه خیرونه ورواچوه برکتونه ورواچوه په کور په بار په کاروبار په عمر یې سره ورځې د شپې په سفر په حضر خپل امدادونو سره شامل کا خپل مهربانو ته مخامخ که سره دي تا باندې مین دي خدای ته په سره زما مین شه محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله اخلاص درود شریف ہوئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بكل معلوم لك یلزم په حال باندې رحم وکي ګناهونو برنده فی قلم را کوي هر قسم ظالمانو بدمعشانو کینهګرو منافقانو اغواکارانو مفسدانو حاسدانو نه خدای دا ټول ملګري سره زما محمود سامان کې بچو ساده الہ العالمین زمون د فیری طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا غلام احمد نقشبندی سے په قبر باندې انوار او برکات نازل الہ العالمین پیر محمد طیب سے بھی اللہ قبر کے زمون د ټولو نه خوشاله مدن بابا رحمت اللہ علیہ خدای قبر کی خوشاله بابا سے رحمت اللہ علیہ درجات بلند دامان بابا عیسیب رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی تنگی بابا عیسیب رحمت اللہ علیہ درجے بلند کی اس سبا حضرت سے طول اولیاء صلحاء اتقیاء مشایخ صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سردی مبارکی چشتی مبارکی و تمام اولیاء کرام سردار قطب ربانی محبوس وارد شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سر زمون دا والدین و کریمین و خدای درجے بلند کی دغه پاکانو دغه نیکانو په خاطر په توفیل په حرمت خدای مون فقیرانو باندې خصوصي رحمتونه نازل بیماران چې سونه کورونو کې اسپیټالونو کې نارینه زنانه ماشومان بوډاګان ځوانان ټول بیمارانو ته د الله سره زمونږه صحت کامله عاجله قائمه دائمه د نیکم الله پاره نصیب امين سونه بیمارانی د موږ د مرګري والد سے بیمار دي عاطف جان سے دی اللہ جل جلالہ دے ولا صحت ورکی دا شفاعت سے بھی کور والا بیمار دی تا دعا کہ اللہ دے ولا خپل لاړې دوی کی دا سعودی عرب نا هم بازی مرګرو دا دعا درخواست کړی دی اللہ دے غیلم ډیر خیر ورکی دوبه نه زمو یو مرګری اورنګزیب سے دا دعا درخواست کړی دی اللہ دے غیلم اجرونه ورکی مقصود علی سے افغانستان کے لگیا دی افغانستان کے لایو چلے گی اگر افغانیان افغانستان میں درخواست کی ټول الله پورا خیر او برکت ورکړي کم مرګري ک نارینه دي ک زنانه دي ک دلته دي ک لایو باندې دي او دا منظر ګوري او دعاګانو ته لاسونه نیولې دي
کریم ربا مونږ به له لاس کې سور واچو دا لاسونه تا ته نیولي دي او د خپل جاه او جلال په خاطر د خپل ربوبیت او صمدیت په خاطر د خپل اوچت شان او مرتبه په خاطر د بیت الله شریف د تور غلاف په خاطر د میزاب رحمت مقام ابراهیم حجر اسود صفا مروه د شیر الله په خاطر د مدینه منوره د جانان د ودها مخ او د ولل زلف خاطر باندې یا الله دې ټول ملګرو له پدې لاسونو کې سره زما ډېر خیرونه ورواچوه په مال اولادي برکتونه کیدا په عمرونی برکتونه کیدا کاروبارونی برکتونه کیدا زمونږ د سونه مرګري بیمار ټیکدار صاحب دا بچي بیمار شاهد یا نو سونه ټول د خدای صحت ورکړي حاضر مجمع کې سونه کسان بیمارانی ټول د خدای خپل لاړې دوي دربار شریف خادمین معاونین دعا وکيو کې چې سار کې راشي د الله درزا لپاره د خدمت کوي او د پړونو د سپیکر سار کې د اوراد نزی ختم محترم نعمت الله صاحب دی کوي الله کریم جل جلاله دی دغه ختم د الله د نمونو د حضور مبارک د درودونو قبول او منظور کړي امين ادا سونه مرګري زموږ تقریر الله ټول د الله خوشاله بال لري پیغام تم دوه کې چې دا محمد جنید او دا یو همیشه کوي ټول له الله پاک په علم کې تقوا کې سره برکتونه واچي تاسو بچی الله پاک دیندار صالحان امين دعا وته کې ددم اما خاله مدینه منوره یاد شو راته دعا کې چې والو زما لکه چې لاسونه مو سره وای کنه او چې لاسونه وای خو بس وای چې والو زم دعا وته کې د خدای د غیبی څنګه چې مخ کې الله اسباب برابر کړ خدای دغه سی بیا امين مینا غواړي جذبه غواړي دا ټول مرګري دي خدای بار بار بډیرو آداب سره مرګري ټول مرګرو په عمرونو په مال په اولاد الله برکتونه کوي امون تم دوه کې چلام د مرګ خیر سرګي پوری د قران کریم او د دین خدمت کې د دنیا ګړ ګړ تور رسي مقصد د خدای رضا او خدای دا قائد جهان گواندی تو جنت الفردوس کې خدای اعلی او بهترین مقام نصیب د دنیا او د آخرت په خوشاله باندې خدای مونږ ټول مال اعمال کی ساسو بچی زمون بچی الله ټول کامیاب کی د قران او د دین او د اسلام خپل خادمان کی پمال اولاد الله د ټولو برکتونه کی حاضر مکه چا پړه باندې پریشانی غمونه دردونه الله ټول پریشانی ول خدای دفع کی په خوشاله باندې الله د غمونو دردونه بدل کی دا مرګري چې څونه مینه کوي مونږ ول بدلینو شو ورکوله هغه خپل خدای ول د خپل خزانو ډیر شته ورکی امين خدای د خپل خزانو نه مال مال کی د دې په مال د دې په عمرونو د دې په کاروبارونو د دې په ټولو عمرونو د خدای ډیر برکتونه امين ټول الله ډیر اجر او ثوابونه ټول مرګ دي خدای خوشاله بال لري ځن قدر کې الله په وزیدا کلمه نصیب کې